اوبه څه شی دي؟ اوبه بې بویه او شفافه مایع ده چې په عادي تودوخې کې پخیږي. کله چې د اوبو د تودوخې درجه صفر شي نو یخ کېږي او کله چې دا درجه له 100 پورته شي نو په جوش راځي. که موږ په برېښنایي ټانک کې اوبه واچوو او برېښنا ورته ولګوو له یوه اړخه به یې په اسانۍ سوځېدونکی او چاودېدونکی هایدروجن او له بل اړخه به یې اکسیجن راپورته شي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې اوبه له دوو عنصرو یعنې هایدروجن او اکسیجن څخه منځته راځي. برعکس که هایدروجن له اکسیجن سره وسوځول شي نو اوبه منځته راځي. اوبه په دریو ډولونو یعنې مایع، جامد او ګاز پیدا کیږي. یخ د اوبو جامده بڼه ده او بخار د اوبو ګازي بڼه ده. د اوبو بخار بیا په فضا کې ډېر شتون لري. که موږ یخ ته لږه تودوخه ورکړو نو په اوبو بدلیږي او که بیا اوبو ته تودوخه ورکړو نو په بخار بدلیږي. برعکس کله چې بخار سوړ شي نو پر مایع بدلیدای شي او که لږه نور سوړ شي نو جامده بڼه ورکوي. په ځانګړي حالت کې یخ په مستقیمه توګه پر بخار بدلیدای شي او هم بخار په مستقیمه توګه یخ کیدای شي. د ژمي په سهار کې پر موټر یخ شوی شبنم لیدل کیږي چې دا له بخار څخه رامنځته شوی دی.